له نن نه شپږ ورځې وړاندې افغان ګډو ځواکونو د بغلان ولایت په ډنډې غوري او دهني غوري ولسوالۍ چې له 3.5 کلونو را په دې خوا د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې وو او په دې ولایت کې ډنډې غوری بیا د وسلوالو طالبانو د پایتخت په نامه باندې د خپله طالبانو ترمنځ زیاتېده. افغان ګډو ځواکونو د کلکو ګزارونو په ورکولو سره طالبان له ډنډې غوري او د دهني غوري ولسوالۍ له مرکز څخه په شا کړي دي او په ټولیز ډول ډنډې غوري او دهني غوري ولسوالۍ تر خپل حاکمیت لاندې راوستې ده. افغان نظامي چارواکي وایي چې د دې عملیاتو پر مهال یې ګڼو طالب چارواکو او د دوی جنگیالیو ته مرگ ژوبله اړولې. نیروهای امنیتی به یک هماهنگی بسیار خوب تحت یک پلان بسیار منظم این ولسوالی را فتح کردن و از دست تروریستای جهانی که در این وحشت و دهشتش شما در مسیر راه همراه ما آمدین دیدین گرفتن. خوشبختی از عملیاتی بود که خوشبختانه ما یکی از افراد ملکی را تلفات نداشتیم در این عملیات. در جریان از این عملیات تا به حال بیشتر از 100 نفر دشمن کشته و زخمی شده. تعداد زیادی از سلاح و تجهیزات و مهمات از اونا به دست نیروهای امنیتی افتاده. بیشتر از 4 یا 5 دیپوی پر از مواد منفجر اونا کلش منهدم و از بین برده شد. افغان ګډو ځواکونو د بغلان ولایت دهني غوري ولسوالۍ ونیوله. دا د ولسوالۍ ودانۍ ده. افغان چارواکي وایي له نن نه 3.5 کاله وړاندې کله چې وسلوال طالبان په دې ولسوالۍ باندې واکمن کېږي دې ولسوالۍ ودانۍ ته اور اچوي. اوس د بغلان ځایي او امنیتي چارواکي وایي چې د دې جګړو پر مهال او په دغه موده کې چې وسلوال طالبان د دهني غوري او ډنډې غوري په دې سیمو کې واکمن وو ځینې برخې عامه اساسات وسلوالو طالبانو له منځه وړي. رهبری ولایت بغلان چی در بخش نظامی و ملکی تصمیم داره که همه سهولت هایی که به دست ما هست یعنی امکاناتی که به دست حکومت محلی است ما در خدمت مردم ولسوالی دهنی غوری قرار میدیم و ما در خدمتشان هستیم. ولسوالی سقوط بوده، اینجا حکومتداری نبوده، اینجا بسیار زیاد خرابی شده، مردم از منطقه همگیش کوچ کردن. خوشبختانه که مردم ما با آمدن ما یک جای با قریای خود پلیس محلی و پلیس اردوی محلی و مردم در اینجا آمده رایستن، در حال آمدن هستند و انشالله همه چیز از صفر شروع میشه. په ورته مهال د کورنیو چارو د ارشد معینیت د رستیزوال پاسوال عبدالفتاح فروغ وایي چې عملیات د بغلان سربیره په ټول شمال ختیځ زون کې پیل شوي او د دې ولایت د ولسوالیو ترڅنګ ټولې سیمې باید دې زون کې له طالبانو ونیسي چې اوس پکې واکمن دي. عملیات ها را نه تنها در سطح یک ولایت بلکه در تمام ولایات شمال این پلانگذاری شده. شما میبینید که از شمال شرق شروع شده و تا تخاره و حالیام در بغلان قرار داریم و اکنون در ولسوالی دهنی غوری که اگر محاسبه شود چندین ولسوالیه که قبلا از دست رفته و سالها قبل حال به دست آمده با اثر همین مسائل مشترک و استراتژی جدید رهبری ارگان‌های امنیتی و دفاعی کشور. امنیتي چارواکي وایي په ډنډې غوري او دانې غوري کې به د سیمهییزو پولیسو او سیمهییزې اردو ترڅنګ نور ځواکونه هم ځای پر ځای شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه رسنیو ته نه دي ویلي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، د بغلان ولایت دهني غوري ولسوالۍ.